बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ګرانو ملګرو، نن درته د زیړي یا جنډس په باره کې معلومات درکوم چې دا څه ډول ناروغي ده، لاملونه، نښې او درملنه یې څه ده. جنډس په دې ناروغۍ کې کله څیره، کله سترګې او کله ټول بدن زیړیږي او بیا ځینې وخت ټول بدن تور رنګ غوره کوي. نښې یا سیمټم: په دې ناروغۍ کې تر ټولو وړاندې د سترګو رنګ زیړیږي، نوکان، مخ، لاس او پای کې ټول بدن زیړیږي، غایطه مواد سپین وي، یورین یا متیازې زیړې وي، سستوالی، تنبلي، د معدې درد، معمولي تبه او په بدن کې خارښت. لابراتواري معاینات یا لیب انویسټیګیشن: په متیازو یا یورین کې بایل سالټ او بایل پیګمنټ خارجيږي، په وینه کې سرې حجرې کمې وي، په الټراساوند کې ځیګر او تورې غټ کاري، په وینه کې د بیلیروبین مقدار زیاتیږي. درملنه: ګلوکوز 10% سیرم باید په هفته کې یو دانه استعمال شي، سیرپ هیپامرز یو کاشوغه 3 ټیمه، ټابلیټ سیکون یو ګولۍ روزانه یا 2 وخته او انجکشن جیټیپار هر ورځ باید یو دانه په سیرم کې واچول شي. دوستانو، تاسو څخه ډیره هیله کیږي چې په خپلو ښایسته لاسونو زموږ چینل سبسکرایب کړئ. په ځان ډیر پام کوئ. الله مو مل شه.